په بغلان ولایت کې د غوري سیمنټو فابریکې مسؤلین وایي چې په 24 ساعتونو کې تولید 600 ټنو ته لوړ شوی چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د غوري سیمنټو فابریکې مالیه او اداري مدیر وایي که د برېښنا او سکرو د کمښت ستونزه یې حل سي نو په 24 ساعتونو کې به دغه فابریکې 800 ټنه سیمنټ تولید کړي. د بلخ ولایت امنیه قومنداني وایي 8 تنه هغه اختطافچیان چې غوښتل یې مزار شریف کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي هدف ته له رسېدو مخکې ووژل سول. یا د قومنداني زیاتوي چې له دې کسانو 3 موټرونه، وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. مسؤلین زیاتوي په دې عملیاتو کې 2 امنیتي سرتیري هم برسیرن ټپیان شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړې په مطلق ډول نه دي بندي سوي بلکې د امر ثاني خبره سوې ده. نوموړي د فتوا او قضا څانګو څخه د محصلینو د فراغت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا به د خلکو بې انصافي وي چې موږ له نجونو او ښځو سره په دښمنۍ تورنوي. د بنګلادیش او سریلانکا په وړاندې 3 اړخیزو سیالیو ته افغان 19 کلنه ملي لوبډله وټاکل سوه. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د بنګلادیش پر وړاندې 4 ورځنۍ سیالۍ له بنګلادیش او سریلانکا پر وړاندې راتلونکي 3 اړخیزې لوبلړۍ لپاره د هیواد د 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې 21 کسیزه نوملړ وټاکه. د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله به د رواني مارچ میاشتې په 12مه نیټه د بنګلادیش 19 کلنې کم عمره لوبډلې پر وړاندې 4 ورځنۍ سیالۍ پیل کړي چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18مه نیټه د افغانستان په کوربهتوب 3 اړخیزه لوبلړۍ پیل سي. هند د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې افغانستان سره د 10,000 میټریک ټن غنمو مرستې اعلان کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې په هیواد کې دغه اعلان د افغانستان په تړاو د منځني اسیایي هیوادونو له استازو سره په یوه ګډه ناسته کې وکړه. هندي استازي دې ناستې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې افغانستان سره 10,000 ټنه غنمو مرسته کوي چې د ایران د چابهار بندر له لارې به استول کیږي.